اسلام کې مسؤلیت مونږ او تاسو نه غواړي، خپل د حقوقو تقاضا مونږ نه کوي، ښځې ته د هغې احترام ورکولو تقاضا مونږ نه کوي، د هغې د درناوي تقاضا مونږ نه کوي، د هغې د انسانوالي تقاضا مونږ نه کوي، د هغې د حیثیت، د هغې د شرف، د هغې د مقام، که دغه ښځه مور ده، که دا لور ده، که دا اولاد ده، که دا ستا مېرمن ده، که دا هر مقام کې هر حیثیت کې چې ده اسلام د خپل حقوق ورکړي دي. ځکه مسلمانانو موږ د ښځې حقوق هغه وخت کې پیژنو چې موږ جاهلیت یو ځل مطالعه کړو، تر څو چې په جاهلیت کې یا په نورو مذاهب او ادیانو کې د ښځې حقوق موږ نه وي مطالعه کړي، په اسلام کې د ښځې حقوق نشو پیژندلی، یا د ښځې د حقوقو ارزښت موږ ته په اسلام کې نه معلومیږي. یو ځل ته باید نورو ادیانو کې د ښځې حیثیت مطالعه کې تر څو تا ته د ښځې حیثیت په اسلام کې معلوم شي چې اسلام ښځې ته څومره حیثیت او مقام ورکړی. دا د تاریخ په کتابونو کې ثبت دي، حتی چې د 19مې پیړۍ تر ابتدا پورې هم خلک په دې شک کې و چې آیا ښځه انسان ده که ښځه انسان نه ده. د روم خلک په 14مې پیړۍ باندې د ښځې په انسانیت باندې قایل شو چې ښځه انسان ده. 14مې پیړۍ نه مخکې دوی ښځې ته انسان هم نه ویلي چې دا انسان ده. ښه بیا څه شی دی؟ چا به ویلي چې دا فقط یو مخلوق دی، زیرو هم نه دی. چا به ویلي چې دا داسې یو مخلوق دی چې فقط د نارینه د شهوت رفع کولو دپاره پیدا شوی، نور هیڅ کار حیثیت نه لري، فقط نارینه خپل شهوت ورسره رفع کوه. نور مذاهب او ادیانو کې هم همدا رقم دی، حتی دغه ادیان او مذاهب خپله په دې اعتراف کوي چې هغه حقوق اسلام ښځې ته ورکړي په یو دین او مذهب کې هم نشته. نو کله چې موږ دغه حالت مطالعه کوو، بیا په اسلام کې د ښځو حقوق ګورو، موږ ته د اسلام هغه حقیقت معلومیږي، د ښځې عظمت، مکانت، حرمت، عزت، مقام، دا ټول موږ ته معلومیږي. مګر دا چې یو تعداد انسانان پروپاګند کوي اسلام پسې، اسلام د ښځې حقوق په عمل کړي دي، اسلام د ښځې حقوق په عمل کړي. اسلام د ښځې حقوق نه دي په عمل کړي، اسلام ښځې ته عزت او مقام او منزلت ورکړي، مسلمانانو د ښځې حقوق په عمل کړي. دلته باید دوه نقطو ته متوجه شو، یو اسلام د یو مسلمانان دي. اسلام ښځې ته عزت ورکړی، مقام ورکړی، حیثیت ورکړی، که هغه مور ده، که هغه لور ده، که هغه خور ده، که هغه هر څوک ده، مګر مسلمان هغه په خو لاندې کړي. نه د مور حیثیت پیژني، نه د خور حیثیت پیژني، نه د لور حیثیت پیژني، نه د پردي ښځې حیثیت پیژني. ټول حقوق موږ تاسو په خو لاندې کړي. که همدغه ژوندی مثال زه بار بار تاسو ته ورکوم، دا زموږ او تاسو مجلس کې الا ماشاء الله چا به د خپل خور حق ورکړی وي په میراث کې، خو موږ هم دغه حق په خو لاندې کوو. میراث ورکول خور ته د شرم او د عار او د ننګ ځای دی موږ او تاسو ته اولاد، دا خو زه بېغیرته بیا معلومېږم چې خور ته میراث ورکړم. نو دا د مسلمان عمل کرد دی چې مسلمان د ښځې حق په خو لاندې کړی، اسلام نه دی په خو لاندې کړی، اسلام ورته دا مقام ورکړی دی. ځکه هم که موږ او تاسو جاهلیت ته وګورو، په جاهلیت کې به مشرکانو د ښځې یا د جلۍ په پیدا کېدلو باندې شرم او ننګ او عار احساس کو، او دغه شرم او ننګ او عار د دوی موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان بیانوي. فرمای واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يزرون. کله چې یو ته به زیری ورکړی شو چې ستا کور کې لور پیدا شوی، مخ به یې تک تور شو، د خفګان نه، د شرم نه، د حیا نه. بیا به دغه انسان حیران و چې اوس د لور سره زه څه وکړم؟ ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، آیا دا لور ژوندی وساتم، دا شرم او ننګ او عار قبول کړم؟ ټول به راته تانه راکوي چې فلانې لور لري، فلانې لور لري، همدا قبول کړم لور ژوندی پرېږدم، یا دا دی چې ځان ته نه خلاص کړم، دا لور ووژنم جنجال نه به خلاص شم، هېڅوک به تانه نه راکوي. په همدغه اساس یو تعداد به بیا لورګانې ژوندۍ ښخولې، لورګانې بیا وژلې. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې د دغه لور په اړه باندې فرمایي واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې بیا تاسو نه به د دغه لورګانو پوښتنې کېږي چې دغه لور تاسو په کومه ګناه باندې وژلې وه، په څه عمل مو دا بې ګناه وژلې وه، څه داسې یو ننګ او عار کار یې کړی و چې هغه د وژلو مستحقه وګرځي چې تاسو وژله، فقط دې دپاره چې دا ښځه وه، دې دپاره چې دا نجلۍ ده. جاهلیت کې به خلکو ښځې ته میراث نه ورکوه، ښځه به یې په زوره هر چاته چې زړه واده کول به حتی خپل مور به یې ځان ته په نکاح کوله، خپل مور به یې خرڅوله، میراث به یې ترې اخیستل، د مور پیسې به یې اخیستلې، لورګانې به خرڅېدلې، په زنا باندې به مجبورېدلې، ناروا کارونو ته به یې مجبورولې تر څو عاید لاسته راوړي. دوی به څه ویلې چې ښځه نفقه خوره ده، نفقه اوره نه ده، نفقه نه راوړي، فقط یې خوري، تی ورته راوړه او دا به یې خوري، ځکه دا په ټولنه کې نه باید اوسېږي، دې نه باید ځان خلاص کړو. مګر کله چې اسلام راغی، ښځې ته احترام ورکړه د ژوند په ټولو مراحلو کې، که هغه د زیږېدنې په وخت کې ده، که دا طفله ده، که دا ماشومه ده، که دا پیغلتوب کې ده، که دا زوړوالي حالت کې ده. حتی که مور یا پلار
د زوړوالي حالت ته راځي. اسلام مونږ او تاسو ته وایي که ته جنت لاس ته راوړل غواړې د مور او د پلار خدمت په دغه وخت کې وکړه، نه دا چې ته سینر ایج کیر ته ولېږه یا دغه دار مسنین چې ورته وایو هلته ولېږه، ځان ته نه خلاص کړه. شفاخانه پوهېږي او پلار پوهېږي، شفاخانه پوهېږي او مور پوهېږي. ستا ته د جنت د ګټلو د اجر حاصلولو زمینه الله په کور کې درکړې. مور او پلار د ضعیفۍ په حالت کې د همدغه وخت د خدمت یې وکړه، د دوی د خدمت په سبب باندې جنت لاس ته راوړه. دغه مسایل چې اوس جوړ شوي دي چې ایج کیر ته ولېږه، فلاني ته ولېږه، فلاني ته ولېږه، دا زمونږ او تاسو عرف نه دی، دا زمونږ او تاسو عادت نه دی. که دغه رواج په مسلمانانو کې هم شروع شي د مور او پلار خدمت به بیا د لاسه لاړ شي. زوړتوب کې که څه کوي چې ځوانۍ کې به دې هم بیا پوښتنه څوک نه کوي، ځکه ځوانۍ کې ته په خپل قوت باندې ولاړ خو چې زوړ شي پوهېږي چې ما ایج کیر ته دې لېږم نو خدمت ته څه ضرورت دی. په همدغه اساس اسلامي ماحول باید داسې یو ماحول جوړ شي چې هلته احترام ښځې ته، هلته احترام والدینو ته باید موجود وي. په لومړي قدم کې اسلام ښځې ته څه وکړل؟ د ښځې انسانیت باندې قایل شو. ټولنې ته ټول دغه اعلان وکړه چې ښځه انسانه ده، ښځه انسانه ده. کله چې ښځه انسان معرفي شي نارینه سره برابر دی، ځکه نارینه هم انسان دی، سړی هم ښځه هم انسانه ده، نو دا دواړه سره برابر شو. نر او ښځه بیا فرق نه لري، غیر د هغه ځایونو کې چې الله عز وجل په دې کې طبیعتاً فرق په دې کې راوستلی. نو د ښځې انسانیت باندې قایل شو. ټولې نړۍ ته الله اعلان وکړه چې ښځه هم انسان ده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل. ای خلکو آگاه اوسئ چې ټول تاسو نر او ښځه د یو مور او پلار نه ما پیدا کړي یاست، آدم او حوا نه. ټول په انسانیت کې سره برابر دي. هیڅ سړی په ښځې باندې شرف او فضیلت نه لري او هیڅ ښځه په سړي باندې شرف او فضیلت نه لري الا بالتقوى، مگر په تقوا سره. که ښځه لمونځ کوي هماغه اجر اخلي، که سړی لمونځ کوي هماغه اجر اخلي. که ښځه حج کوي هماغه اجر اخلي، که سړی حج کوي هماغه اجر اخلي. د زکات اجر برابر دی، ټول عبادت برابر دي. په ټولو مسایلو کې غیر د محدودو مسایلو نه چې الله عز وجل هلته د یو حکمت په اساس فرق قایل شوی دی، نور ښځه او نر سره برابر شو، ځکه ښځه هم انسان ده. دا هغه مبدا او چې خلکو فکر کو چې ښځه لا انسان نه ده، فقط د نارینه د شهوت دپاره پیدا شوی دی. همدارنګه الله عز وجل ښځه او سړی سره برابر کړه، په ټولو مجالاتو کې دوی سره برابر دي. فقط یو ځای کې چې ښځه د خور حیثیت لري، په میراث کې د ورور نیمایي برخه اخلي. هغه هم د یو حکمت دپاره چې یو وخت به په دې باندې تفصیلي خبرې وکړو انشاءالله. اما ډیر ځایونه داسې دي چې د ښځې حق مستقل الله معلوم کړی. د ښځې حق که هغه مور د میراث کې معلومه ده، که هغه مثلا لور د میراث کې معلومه ده، که هغه ښځه د میراث کې معلومه ده، فقط چې خور وي د ورور مقابل کې نصف اخلي. هغه هم خپل فلسفې او حکمتونه لري. نو د دې ځای الله عز وجل مستقل معلوم کړه. د زنانه او د جنکیانو وژل الله عز وجل حرام کړه او د هغه مسایلو څخه وګرځېده چې د قیامت پر ورځ د هغې نه به مستقله پوښتنه کیږي. اسلام دا حکم بیان کړه که چیرې یو سړی ښځه وژني، لور وژني، یو زنانه وژني، دی به قصاص کیږي لکه څرنګه چې د سړي په مقابل کې قصاص کیږي. که یو سړی پاڅېږي سړی وژني، دا قاتل قصاص شي باید. که یو سړی پاڅېږي یو ښځه وژني په ناحقه سره، دی سړی باید قصاص شي. دا فرق نشته چې ښځه وژلې دی باید قصاص نشي، سړی وژلی باید قصاص شي. د دواړو په مقابل کې احکام الله عز وجل یو رقم ایښودلی دي. همدارنګه اسلام زنانو ته د تعلیم حق ورکړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. د علم زده کړه دا فرض دی په هر مسلمان باندې. د مسلم لفظ کې نر او ښځه دواړه شامل دي، نارینه یې خاص کړي نه دي چې زنانه ترې نه محروم وي. دا چې زمونږ او ستاسو ټولنه ظالمه ده، زمونږ او تاسو مسلمانان خپل ظالمان دي، زمونږ او تاسو ټولنه کې مریضان پراته دي، هغه حقوقو ته نه ګوري، مسایلو ته نه ګوري. فتنه او فساد دومره زیات شوی دی چې زنانه بیچارهګان اوس د کوره وتلی نشي. نو دا د انسانانو مشکلات دي، دا د دین مشکل نه دی. دین ورته یو رقم حق ورکړی دی نارینهو سره تعلیم حاصلولی شي. هماغه علم چې فرض دی په نارینه باندې، هماغه علم فرض دی په زنانه باندې. همدارنګه اسلام ښځې ته د خاوند د انتخاب حق ورکړی. ښځه کولی شي خپل خاوند انتخاب کړي، مګر څرنګه انتخاب به کوي؟ ننني مسایلو غوندې نه چې پارکونو کې چکر وهه او سفرونو ته ځه او دا وکړه او دا وکړه. دا زمونږ او تاسو فرهنګ نه دی، نه دیني فرهنګ دی، نه ټولنیز فرهنګ دی. مګر ښځه کولی شي چې خپل نظر پلار ته ورکړي، دغه سړي سره نکاح کوم، دغه سړي سره نه کوم، دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي. د شریعت په چوکاټ کې یو بل سره لیدلی شي، یو بل سره ضروري خبرې کولی شي. مګر موږ او تاسو مسلمانانو دا خبره ما بار بار کړې چې د غیرت په ځای کې بېغیرتي کوو، د بېغیرتۍ په ځای کې غیرت کوو. دلته چې شریعت موږ ته وایي چې ستا لور خپل نامزاد سره کتلی شي، د ضرورت خبرې کولی شي، دلته موږ ته غیرت راځي چې او زما لور به فلاني سره څنګه کیني. اما دا چې نامزادي وشي، نکاح نه ده شوې، دغه سړی چې پردی راځي ستا د لور لاس نیسي او ګوته ورننه باسي، ویډیوګانې هلته دي او دا نامحرمې ښځې ګډېږي او نامحرم سړی هلته ناست دی، هلته ستا چورت ورته خراب نه دی.
دلته چې د غیرت ځای دی دلته بیا موږ نه غیرت لاړ. نو دغه معیارونه سرچپه شوي دي. خو خلاصه دا چې اسلام ښځې ته د خاوند د انتخاب حق ورکړی دی، خپل خاوند انتخاب کولی شي، خو د شریعت د معیارونو چوکاټ سره. همدارنګه اسلام څرنګه چې نارینه ته د ملکیت حق ورکړی چې خپل جایداد درلودلی شي، خپل شخصي مال درلودلی شي، خپل شخصي بزنس او کاروبار او تجارت درلودلی شي، ښځه کولی شي دا ولري. زمونږ تاسو اسلامي تاریخ کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها سرمایه‌دار او تاجر او تجارت کو، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په مال کې په مزاربت باندې تجارت ته لاړ چې هماغه سبب شو چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها ورسره واده وکړي، نکاح وکړي. نو ښځه خپل ملکیت خپل شخصي مال درلودلی شي، خاوند ته دا اجازه نشته چې د ښځې په شخصي مال کې مداخلت وکړي، تصرف وکړي. ښځه د خپل شخصي مال مالکه ده، هر قسم چې غواړي تصرف په هغې کې کولی شي. همدارنګه ښځې ته اسلام دا حق ورکړی دی چې په مشورو کې خپل نظر ورکولی شي، ځکه جاهلیت کې د ښځې چې اصلا د انسانیت باندې ورته قایل نه و، نظر ترې نه چا نه اخیسته، مګر اسلام ویلي چې دا ښځه چې ده انسانه ده، ستا غوندې انسانه ده، ستا غوندې عقل لري، ستا غوندې نظر ورکولی شي، تا نه ښه نظر په ډېرو مسایلو کې ورکولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دی، زنانو سره به مشورې کولې. دې نه غټ حیثیت او مقام ښځې ته بل نشته چې د الله پیغمبر راځي خپل مېرمنې سره مشوره کوي. او څو ځایه داسې واقعات دي چې صحابه او نیکه مشوره نه ده ورکړې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، مګر ښځې ورته مشوره ورکړې، هماغه مشوره کامیابه شوې. د ښځې د حق په اړه باندې قرآن موږ او تاسو ته ژوندی مثال یادوي. دا حاجي صاحبان چې په میلیارډونو نفر په ټول د کال کې حج او عمرې ته ځي، دغه سعی چې کوو صفا او مروه ترمنځ، دغه سعی او صفا څه معنا لري؟ فقط د یوې ښځې یاد دی، هاجر رضی الله عنها، د ابراهیم علیه السلام مېرمن. دلته وزل دې ګردش کړی د اوبو په لټون کې اسماعیل علیه السلام دپاره، مګر د دې دغه فداکاري او قرباني د الله دومره خوښه شوې چې موږ او تاسو ته امر کړی چې په هر حج او هر عمره کې دلته ووارد طواف سعی وکړئ. دا د یوې ښځې یاد دی. الله عز وجل موږ او تاسو ته د ډېرو نیکانو ښځو مثالونه په قرآن کې ذکر کوي. د مریم علیه السلام ذکر موږ او تاسو ته شته، د هاجر مثال موږ او تاسو ته شته، د آسیه مثال موږ او تاسو ته، د فرعون د ښځې مثال موږ او تاسو ته شته. دا د هماغه نیکو ښځو مثالونه دي چې اسلام ورته ارزښت ورکوي. اسلام مسلمانانو په هر مجال کې د ښځې احترام کړی دی. مخکې ابتدا کې هم ما وویل چې کال کې یو ورځ د ښځې احترام نشته چې انټرنیشنل وومن ډے ده، یکشنبې په ورځ 8 د مارچ. په همدغه یو ورځ باندې ښځې ته ګل ورکړه، په دغه یو ورځ باندې مبارکي ورته ورکړه، په نور ټول د کال کې هېروه. اسلام کې هر ورځ د ښځې ورځ ده. ښځه که چیرې د مور حیثیت لري، موږ او تاسو ته قرآن څه امر کوي؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله عز وجل فیصله کړي، امر کړي تاسو ته چې د الله نه غیر د بل چا عبادت مکوئ، الله سره شریک منیسئ، او مور او پلار سره نیکي وکړئ. وبالوالدين احسانا، مور او پلار سره نیکي وکړئ. مور او پلار کې مور هم شامل ده چې ښځه ده، پلار هم پکې شامل دی. احسان څه ته وایي؟ نیکي. په هر شکل چې نیکي ورسره کولی شي وکړه، هر رقم خیر چې ورته رسولی شي ورسوه، هره غوښتنه د هغو پوره کړه ورته. هر هغه کار چې ستا په وسه کې شته او ته کولی شي او هغه ورته احتیاج لري، ضرورت لري او ته کولی شي، دا به ترسره کوي ورته. که دا تا ترسره نه کړه ته عاق شمارل کېږي او عاق ته مغفرت نه کېږي. مګر که چیرې مور او پلار ستا کافران هم وي، ته به بیا هم دنیا کې خدمت کوي، مګر د کفر په موضوع کې به خبره نه منې. که چیرې مور او پلار تا ته د کفر په اړه یا د الله په نافرمانۍ امر کوي، د الله نافرمانۍ کې به اطاعت نه کوي، نور دنیوي امورو کې به اطاعت کوي. دې نه غټ حیثیت بل نشي کېدلی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی، یا رسول الله هغه څوک دی چې زه د هغه ډېر احترام وکړم، ډېره نیکي ورسره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل امک، ستا مور. څومره نیکي چې کولی شي مور سره وکړه. بیا یې ویل یا رسول الله د مور نه وروسته بیا څوک دی؟ بیا رسول الله ورته فرمایي امک، ستا مور ده. څومره ډېر نیکي چې ورسره کولی شي وکړه. بیا وایي یا رسول الله بل څوک راته وښایه چا سره ډېره نیکي وکړم؟ بیا ورته رسول الله فرمایي امک، ستا مور. د هر چا نه مور سره ډېره نیکي وکړه. څلورم مرتبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابوک، پلار سره نیکي وکړه، ځکه پلار الحمدلله قوي دی، خپل مشکلات حلولی شي. مور چې څومره زحمت او مشکلات اولاد سره لیدلی دي، هغه عمره پلار نه ګوري. اگر چې مور ته 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولی یې، مګر پلار په ټول د عمر کې ستا د نفقې په فکر کې دی، ستا د تعلیم او تحصیل په فکر کې دی، مګر بیا هم د مور مشکلاتو ته نشي رسېدلی. یا صحابي معاویه رضی الله عنه نومیږي، معاویة السلمي. دا هغه حضرت معاویه چې مشهور دی، هغه نه دی، بل صحابي دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل یا رسول الله زه غواړم چې تا سره فقط د الله د رضایت دپاره او الله څخه د جنت غوښتنې دپاره جهاد ته ولاړ شم.
فقط غواړم چې الله ما نه راضي شي او ما ته جنت راکړي، زه غواړم تا سره جهاد ته لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې مور دې ژوندۍ ده؟ وایي بله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې که مور دې ژوندۍ ده نو بیا ته لاړ شه د هغې خدمت وکړه، د مور خدمت وکړه، مور سره نیکي وکړه. دغه صحابي فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره واورېدله، یو څو لحظې مې ځان اخوا دېخوا کړ، د بل طرف نه بیا پیغمبر ته رالم چې ځکه دې ځل پیغمبر راته بل څه وایي. بیا ما ویل چې یا رسول الله زه غواړم چې د الله رضا دپاره د جنت حاصلولو دپاره تا سره جهاد ته لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې مور د ژوندۍ ده؟ ما ویل چې هو. ویل چې لاړ شه د مور خدمت دې وکړه، همدې کې الله تا ته د جهاد اجر درکوي. دا صحابي وایي چې بیا مې ځان لږ مشغول کړ، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د بل جهاد نه رالم چې زه دې ځل به بله خبره راته وکړي. بیا مې ویل چې یا رسول الله غواړم د الله د رضا دپاره او د جنت د حاصلولو دپاره تا سره جهاد کې اشتراک وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل چې مور د ژوندۍ ده؟ ما ویل هو. ویل زه بېرته د مور خواته دې لاړ شه او د مور د قدمونو لاندې جنت ولټوه، د مور د قدم لاندې جنت ولټوه. بل حدیث کې هم دا دی چې د مور د قدمونو تر څنګ جنت به پیدا کړي. جنت د جنگ په میدان کې نشته، جنت په کور کې ستا د مور د قدم لاندې دی. دا مور څوک ده؟ ښځه ده. دا چې موږ او تاسو دا خبره بیا تکراروم، په کال کې یو ورځ وومنډی نه لرو، موږ په کار کې هر ورځ وومنډی لرو، ځکه وومن کې ستا مور هم شامل ده. هر ورځ به د مور خدمت کوي، هر ورځ به د مور خدمت ته رسېږي، هر ورځ به د مور احتیاج ته رسېږي، هر ورځ به د هغې ضرورت پوره کوي، تر څو ته دا جنت په کور کې د هغې قدم لاندې پیدا نه کړي، په بازار او مارکیټ او بل ځای کې نشي پیدا کولی، په کور کې به پیدا کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې درې انسانانو ته مغفرت نه کېږي، حتی شب قدر کې هم ورته مغفرت نه کېږي. یو په هغې کې هغه څوک دی چې والدین مور او پلار هغه عاق کړی وي، یا یو د هغو نه دی عاق کړی وي. مور یا پلار ستا خدمت ته اړتیا لري، ستا کومک ته ضرورت لري، تا ته محتاج دي، مګر هغه د ویرې نه تا ته نشي ویلی ځکه ته ورته پکارېږي، یا هغه تا ته وایي او ته توانمندي لري د هغو ضرورت نه پوره کوي. نو دغسې انسان ته بیا په شب قدر کې هم مغفرت نه کېږي، حال دا چې په شب قدر کې ټول انسانانو ته مغفرت کېږي. الله دې موږ تاسو د داسې حالت نه وساتي. دا د مور حقوق د مسلمانانو، مګر مور هم ښځه ده، دا د ښځې حق دی په اسلام کې. نو زما هدف دا و چې اسلام ښځې ته په هره مرحله کې حق ورکړی، احترام ورکړی، عظمت او منزلت ورکړی. دا خو د مور حیثیت و چې اسلام ورته ورکړی. که چیرې یو انسان لور لري، لور هم ښځه ده، لور څه حیثیت لري، لور درلودل هم د جنت لاسته راوړلو سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ او تاسو ته هغه چاته چې الله لورګانې روزي کړي، هغه چاته چې الله لور ورکړي، که هغه یوه وي یا دوه وي یا درې وي، حدیثونو کې مختلف راغلي، یو کې یوه راغلي، دوه راغلي، درې راغلي، یعنې که یو وي، که دوه وي، که درې وي، یا ډېر نه زیات وي، چاته چې الله عز وجل لورګانې ورکړي او دی دغه لورګانو سره نیکي وکړي، دوی ته ښه تعلیم ورکړي، د دوی ښه روزنه او تربیت او پالنه وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه دغه انسان ته د جنت ضمانت ورکوم. د هلک په اړه دا نه دی ویلي، د لور په اړه باندې دا ویل شوي چې لور ښځه ده. څوک چې د لورګانو ښه پالنه وکړي، تربیت یې وکړي، روزنه یې وکړي، تعلیم یې وکړي، زه دغه انسان ته د جنت ضمانت ورکوم. که دغه ښځه د خور حیثیت لري، ستا خور ده، خور څه حیثیت لري، د خور په اړه باندې هم موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات راکوي. فرمایي هغه څوک چې درې لورګانې ولري، یا درې خویندې ولري، یا دوه لورګانې ولري، یا دوه خویندې ولري، یا یوه لور ولري، یا یوه خور ولري. دلته لور او خور سره برابروي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دواړه ښځې دي. یعنی که څوک لور او خور لري یا یو د دوی نه لري او دی هغو سره نیکي وکړي، ښه ژوند ورسره تیر کړي، د دوی د حقوقو په اړه د الله څخه وویرېږي، دخل الجنه، دغه انسان به جنت ته داخلیږي. د دوی سره نیک صحبت وکړي، ښه چلند ورسره وکړي، ښه تعلیم او تربیت ورته ورکړي او د دوی حقوق ورته ورکړي. حقوقو کې څه شی دی؟ په لومړي قدم کې د کور میراث هم شامل دی، د خور نور تعلیمي حقوق دي، د ښځې د خور د خاوند په انتخاب کې مسائل دي. یعنی لور ته یا خور ته خپله مکمله ازادي د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت وعده ورکوي دغه انسان ته. که دغه ښځه ستا د ښځې حیثیت لري، د میرمن حیثیت لري، بیا هم اسلام موږ ته د نیکۍ امر کوي. د دغه ښځې حقوق، عزت او مقام اسلام موږ او تاسو ته بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې مسلمانانو بهترین انسان هغه دی چې د خپل کورنۍ ته بهتر وي. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل ښځې ته بهترین وي. وانا خیرکم لاهلی، او زه په ټولو کې ستاسو نه خپل ښځې ته بهترین یم.
نو دلته زمونږ او تاسو د بهتري معیار، د لوړوالي معیار، د احترام او د عظمت معیار مال نه دی. دا رسول الله نه وایي چې تاسو کې تر ټولو چې ښه سرمایه لري دی بهتر دی، ښه کور لري دی بهتر دی، ښه ژوند لري دی بهتر دی، ښه ځمکه لري دی بهتر دی. نه، غریب انسان به یې، فقیر انسان به یې، خو خپلې ښځې سره ښه چلند کوي، خپلې ښځې سره نیک سلوک کوي. دغه د بهترۍ معیار دی. دا د ښځې په سبب باندې دی. کاشکې مسلمانان هغه سلوک چې د باندې نورو سره کوي د هغې په نیمایي هم خپل کور کې خپلو ښځو سره وکړي. نن وخت کې د ډېرو ښځو شکایت د خاوندانو همدا دی چې بد سلوکي کوي موږ سره، بد سلوکي کوي موږ سره. د بد سلوکۍ اسباب او عوامل مسلمانانو مختلف دي. که ته ښځه په خپل ژبې سره آزاروي، کمزا ورته کوي، بدردي ورته وایي، ننګونه ورته ورکوي، تانې ورته ورکوي، دا هم په دې کې شامل دی. که ته خپله ښځه د خپل سګرټ په بد بوی سره اذیت کوي، دا هم په دې اذیت کې شامل دی. که ته چرس او ډرګ او شراب څکې او کور کې ښځه اذیت کېږي او تا ته دا خبرې نصیحت درته کوي چې دا کار مه کوه، د الله نه وویرېږه، او ته دا خبره ته اصلا التفات نه کوي، دا هم اذیت دی، ظلم دی په ښځه باندې. دا په خیروالي کې شامل نه دی. اوس وخت یو تعداد خاوندان دي چې ښځو سره د دې مشکل په شرابو باندې دی. ښځه ورته وایي شراب مه څښه، د شراب څکي، شراب څکي، بیا ښځې سره یو ځایوالی غواړي. ښځه ورته وایي تا سره یو ځایوالی نه کوم، یا به شراب پرېږدي یا به ما سره یو ځایوالی کوي. بیا ورته وایي که ته ما سره یو ځایوالی نه کوې، زه بیا فلاني فلاني ځای ته ځم. دا د مسلمان خصلت نه دی. څرنګه چې مسلمان د باندې خلکو سره د دوی نیک صحبت کوي، همدغه نیک صحبت باید ښځې سره هم وکړي. د ښځې مکمل حقوق باید ورکړي د اسلام په چوکاټ کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهترین معیار چې موږ او تاسو ته فرمایي هغه خپله ښځې ته بهتروالی دی. خیرکم خیرکم لاهلی، ستاسو کې بهتر انسان هماغه دی چې خپل ښځې سره، خپل مېرمنې سره بهتر وي. همدارنګه الله عز وجل موږ او تاسو ته قرآن عظیم شان کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل ښځو سره ډېر زیات نیک چلند وکړئ، ډېر زیات د نیکۍ نه ورسره کار واخلئ چې څومره کولی شي ګذشت وکړه، څومره کولی شي صبر وکړه، څومره کولی شي تحمل وکړه، حوصله وکړه. وعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا. کله کله به ته د ښځې یو عادت او خصلت نه خوښوي، ستا به زړه کېږي چې طلاق ورته ورکړم، مګر طلاق مه ورکوه، صبر وکړه. کیدای شي الله عز وجل په همدغه ښځه کې تا ته ډېر خیر اچولی وي، د همدغه ښځې په موجودیت، د دغه ښځې په برکت الله تا ته روزي درکوي، مګر ته هغه غیب باندې نه پوهېږي. که دغه طلاق ته ورته ورکړې نو کیدای شي ستا ژوند تبدیل شي، ستا ژوند کې مشکلات راشي. نو صبر او حوصله او تحمل دا د ښځې ماغه مقام احترام دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بل حدیث شریف کې فرمایي رفقا بالقواریر، تاسو قواریر سره، قواریر نه مراد زنانه دي، زنانه سره ډېر د نرمۍ څخه کار واخلئ، ډېر د شکستګۍ څخه ورسره کار واخلئ، ځکه که سختي نه ورسره کار واخلئ ماتېږي، ماتوي به نه، ډېر د نرمۍ نه ورسره کار اخلي. نو خلاصه هم دا چې مسلمانانو د ښځې ورځ په اسلام کې یوه ورځ نه ده چې یو ورځ ښځو ته مبارکي ورکوه 8 د مارچ یکشنبې په ورځ. د ښځې ورځ هر ورځ ده په اسلام کې، کاغذ ستا مور ده، کاغذ ستا لور ده، کاغذ ستا ښځه ده، کاغذ ستا خور ده، هر یو خپل حیثیت، خپل مقام لري، خپل حقوق لري، خپل مسؤلیتونه لري، هغه ټول به ورته ورکوي. نو اسلام د ښځې حفاظت په طفولت کې هم کړی دی، په ځوانۍ کې هم کوي، او د شیخوخت او د زوړوالي په مرحله